ډاکټر صاحب د یو ماشوم په تربیت کې د مور پلار او د ماحول اثر ډیر وي که د سکول کالج ډیر وي؟ ډیر ښایسته سوال تاسو وکړو. د فرج کې مونږ اکثر وره جوړو، جی نو چې دا کم فرج کې مونږ اوبه کیدو او وره نه جوړی، نو دا زنانوي جوړو ګیس پکې ختم شوی دی. نو فرجونو والا یې نو هغه یو خو دی که خو ګیس ختم شي نو هغه پکې ګیس واچي، چې بیا راوړو او بیا هم وره نه جوړی. وی یاره د بجلی دا ولټیج کم دی، و نو وی دې ته هغه سټیبلایزر ولګوي چې دا ولټیج بله 220 کې او سیوا کړي. که بیا هم کار نه کوي، وی یاره این ممکنه ده چې د فرج دا قلۍ ملۍ نه ده، په دې کې څه چل دی، نو بیا ولا قلۍ ملۍ ټیک کړي. نو چې دا ټول څیزونه ټیک کړي، نو هغه فرج د اوبو نه څه جوړه کړي؟ واوره جوړه کړي. نو معلومه دا خبره شوه چې د ماشوم په تربیت کې صرف د کالج او د یونیورسټۍ او د سکول عمل دخل به نه وي. د ماشوم د تربیت دپاره به د مور پلار تربیت پکار وي، د ماشوم د تربیت دپاره به د استاد تربیت پکاري، د ماشوم د تربیت دپاره به نصاب بدلول پکاري، او هغه شانت نصاب پکاري چې هغه صرف معلومات نه ورکوي، چې هغه ماشوم ته تربیت ورکوي، اصلاح ورکوي. دغه خبرې شوې. او د ماشوم د تربیت دپاره به ماحول جوړول پکاري. نو که هغه د سکول ماحولي هغه شانتې جوړی چې هغې کې د هغه تربیت کېږي، که هغه د کالج ماحولي هغه شانتې به جوړی چې د هغې کې تربیت کېږي، که هغه د اجرې ماحولي هغه شانتې به جوړی چې هغې د تربیت کېږي، که هغه د جومات ماحولي هغه شانتې به جوړی چې د هغې تربیت کېږي، او که هغه د کور ماحول وي. نو د ماشوم په مکمل توګه باندې تربیت دپاره د مور پلار تربیت، د استادانو تربیت، نصاب تربیتی نصاب به وي، معلوماتي نصاب به نه وي، او ماحول به بدلولي. او ماحول مونږ چې څنګه وي، که سکول ماحول وي د تربیت ته بیا را بدلول وي، د کالج ماحول به تربیت ته را بدلول وي، د جومات ماحول به تربیت ته را بدلول وي، او د حجرې یا د کور ماحول به تربیت را بدلولي. نو هله به د ماشوم مکمل توګه باندې تربیت کېږي. او که داسې نه وي، نو څنګه چې مونږ د فرج مثال ورکړو چې فرج وره نه جوړوي، نو کېدای شي ګیس پکې کم وي. نو که ګیس کم وي نو هم به وره نه جوړېږي، که قلۍ یې لړې شوي وي نو هم به وره نه جوړېږي، او که د بجلی ولټیج کم وي نو هم به وره نه جوړېږي. نو که د استاد تربیت نه شوی، نو که تاسو سکول او کالج ته لیږئ او ډېر ښه بلډینګ وي، د ماشوم تربیت به نه کېږي. که د مور پلار تربیت نه شي وي، نو چې سکول کې ورته ته ډېر ارس وښیې چې کور ته راشي او پلار یې کنځل کړي، او پلار یې چې کوم دی مور سره جګړې کوي، او په کور کې چې کوم دی نو یو کبډي لګېدلې وي، نو که ته ولې په سکول کې او په بل ځای کې ډېر هم تربیت ورکړي چې راشي ووایه دلته خو کبډي لګېدلې ده، نو هغه ټول تربیت کې به صفر کې ضرب ورکړي او ټول تربیت به ختم شي. نو د ټولو څیزونو خیال ساتل پکار دي. هله به د یو ماشوم په مکمل توګه باندې تربیت کېږي. خبرې ډېرې تاسو ته به یو مختصر مثال درکړم. ما ته ډېر افسوس کېږي، د 1.5 لک روپو ګاډي وي، هغه 1.5 لک روپو ګاډي پلار خپل نیازبین زوی له نه ورکوي. ولې؟ وی اکسیډنټ به وکړي او ګاډي به خراب کړي. وی بچې اول ډرایوینګ زده کړه، بیا ډرایوینګ لایسنس واخله، بیا روډ ساينس دکا چې په روډ باندې به څنګه ځې، دا ټول څیزونه پې زده کړي. هله وله هغه 1.5 لک روپو ګاډي پلار د خوږ زوی له ورکړي چې زه بچې اوس په موټروی باندې چلوه. مونږ پردي لور خور کور ته راولو، د بچیم تربیت نه کړې چې د واده نه وروسته به ته ژوند څنګه تېری، خپل ښځې سره به څنګه ته اخلاق ساتې، د واده نه وروسته به خپلې مور سره څنګه اخلاق ساتې، چې کومه مونږ ورته خواښې وایو چې دا مونږ ډېره بدنام کړې ده، دا خو د مور دویم نوم دی، د هغې به څنګه خیال ساتې، د سقر بابا به څنګه خیال ساتې، هغه د پلار دویم نوم دی، د خپل پلار به څنګه خیال ساتې، او ستا ناواده کړي چې کوم وروڼه دي د هغې به څنګه خیال ساتې، چې دا ټول د وطني خولې او پردی لور خور دې راوستله. نو د هغه 1.5 لک روپو مونږ سره غم وي، خو د کروړونو د اربونو روپۍ د یو زنانه مونږ سره قیمت نه وي. همدقه وجه وي چې په هغه کورونو کې جنګ جګړې جوړې شي، څنګه چې بغیر ډرایوینګه بغیر چل زده کولو یو انسان ګاډی وچلي، یا به ځان ووجني او یا به نور څوک خلک ووجني. نن دقه وجه ده چې د واده نه وروستو هلک ولې بدل شي، جینۍ ولې بدل شي، د کور کې جنګ جګړې ولې شروع شي، یعنې د هغې تربیت په صحیح توګه باندې نه وي شوې.